بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې دا د شپږم موډیول دریم لیسن اړوند ده او موضوع یې ده ډیټ اینډ ټایم ریلیټډ بلټ ان فنکشنز. په دغه لیکچر کې زما ستاسو ته درې فنکشنونو په هکله معلومات راوړي دي چې لومړی دا ګیټ ډیټ ده، کوم چې ریټرن ډیټا ټایپ یې چې دا ډیټ ټایم ده. همدا ډول سیس ډیټ ټایم ده دوام فنکشن، او دغه ریټرن ډیټا ټایپ چې کوم ده ډیټ ټایم 2 ده. همدا ډول ګیټ یو ټي سی ډیټ ده چې دغه فنکشن ریټرن ډیټا ټایپس هم ډیټ ټایم ده. دوستانو دغه درې واړه فنکشن تقریبا یو بل ته ورته کار کوي، خو یوازې دغه سیس ډیټ ټایم چې کوم ده دا موږ ته نینو سیکنډ زیات دی راوړي، تر 9 نینو سیکنډو پورې موږ ته راوړي، دا ځکه چې ریټرن ډیټا ټایپ یې ډیټ ټایم 2 ده. که چیرې زه دغه کویریز سلیکټ کم او بیا یې ایگزیکیوټ کم، ستاسو به وینئ چې دغه زموږ ته سیم ډیټ اینډ ټایم راوړي، یعنی جی ډي چې کوم ګیټ ډیټ ته الیاس ورکړی ده، او ایس ډي ټي کې چې کوم سیس ډیټ ټایم ته موږ الیاس ورکړی ده، او همدا ډول جی یو ټي سی ډي یعنی ګیټ یو ټي سی ډیټ کې یو شانتي ډیټ اینډ ټایم موږ ته راوړی ده. دوستانو بلټ ان فنکشنونه چې کوم دي دا د مایکروسافټ لخوا په اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوي دي تر څو زموږ ستاسو په کویري کې اسانتیا او چټکتیا رامنځته کړي. دغه زما د لیکچر نن موضوع، تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم.